السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، امید لرم تاسو به ټول راترک روغ او جوړ یاست. قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ یو ډېر خوندور اپډیټ در وښیم چې هغه به در اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو اپډیټ کړی وي، یا به نه وي ورته معلوم. نو دوستانو، داسې کم اپډیټ دی، ویډیو در پایه وګورئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ. کوم چیرې در اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ چې دغسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت رسیږي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ملګرو، هغه کوم اپډیټ دی چې واتساپ ته راغلی دی او موږ ته نننۍ خبر رابسئ خپل واتساپ خلاص کړئ. ګورئ، زه راځم، دا میسج دی په په یوه واتساپ کې تاسو ته پلی کوم، بیا په بل واتساپ کې. دا زما سره دوه واتساپه دي، زه د یوه ته رالم، دا میسج دی زه ستاسو در مخه پلی کوم. روغ او جوړ یې. دا السلام میسج ما علیکم پلی کړئ ورحمت دوستانو. الله وبرکاته. تاسو کتلی سئ چې زه اوس د دغه لمبره څخه وځم، دلته زه رالم، دا مې سکیپ کړئ. دا ګورئ، هغه میسج هم په خپله غیب سو، بند سو. دا وینئ، زه دلته پلی کوم، زه راووتم، هغه میسج په خپله بند سو. یعنې زه اوس د بل چا لمبر ته نشم ورکولی. که چیرې زه راځم اوس په دغه واتساپ کې هغه میسج تاسو تر مخه پلی کوم، اوس غوږ ورته ونیسئ. دا خو اوس سټارټ سو، تاسو کتلی سئ. زه اوس دا سکیپ کوم، د دې لمبره څخه وځم، اوس هم هغه میسج سټارټ. روغ او جوړ غواړم چې راته برک روغ او جوړ یې. تاسو کتلی سئ چې هغه میسج اوس هم سټارټ دی. نو تاسو دغه دی هغه میسج، تاسو کتلی سئ دوستانو چې دلته هغه لمبر دی، هغه میسج دی، دلته تاسو پرې پلی کولی سئ. بیا کوم چیرې غوښتي پر دغه، یعنې چې د دغه ځای څخه ایستی وي، په دا جمع نښان به کلیک وکړئ. دوستانو، کوم اپډیټ دی چې دا میسج به موږ مخکې ولګوو، د دا لمبر څخه به ووتو، نو هغه به په خپله اټومیټیک غیب سو، ورک به سو. اوس تاسو دا میسج ولګوئ، لا به تاسو بل ګروپ ته هم تللی سئ او دلته راسئ، بل ګروپ ته هم تللی سئ، لمبر ته هم تللی سئ. د چا سره به بل دغه کې ګورئ، زه د بل چا لمبر ته رالم، میسج هلته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا میسج ما ته بل چا کړی دی، خو زه د بل چا په لمبر کې هم هغه میسج دلته سټارټ دی. نو دوستانو، ډېر خوندور او په زړه پورې اپډیټ دی، ما ته ډېر زیات خوند راکړو. الله دې وکړي چې تاسو به هم خوند درکړي. که د کوم ملګرو د اپډیټ طریقه نه وي، دا ډېره خوندوره طریقه ده. راسئ او خپل پلی سټور به کلاو کړئ دوستانو. چې کله پلی سټور کلاو کړئ، دا به سرچ کې به ولیکئ واتساپ. چې کله هم واتساپ سرچ کوو، دلته به راسي تاسو ته واتساپ. ګورئ، دلته اوس ماته اوپن اپشن راکوي، تاسو ته بیا اپډیټ درکړی وي. نو تاسو به دا اپډیټ کلیک کړئ، په خپله به اټومیټیک ستاسو واتساپ اپډیټ شي. بس هغه اپډیټ دی چې تاسو د یوه چا میسج واورئ، هغه میسج پلی کړئ او راووځئ. دلته بل ځای هم تاسو خط ویلی سئ، بل چا سره میسج کولی سئ، بل چا ته لیکنه استولی سئ، سټیکران استولی سئ. نو میسج استولی سئ، خو هغه میسج پر هغه ځای ولاړ وي، یعنې ریورس کېږي به لا هم نه. ځینې خو چې موږ د هغه څه ووځو بیرته د سره سي، دا نه د سره کېږي، دا بس پر هغه ځای به ولاړ وي. نو ډېر خوندور اپډیټ دی دوستانو. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوې، ویډیو سره لایک کړئ، ویډیو سره شیر کړئ. او که در اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، آنلاین پښتو چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره داسې نوې خوندوره ویډیو تاسو ته په ټایم رسیږي. والسلام.